دی بعضې هلکان اوس د سوشل میډیا دور دی زموږ هلکانو خو نه پیغمبر پېژاندو نه صحابه خو دا سوشل میډیا والا دا بېدینه نه دا بېدینه پکې یادوم دیندار هم پکې شته دا بېدینه ستا آیډیل څوک دی ستا چا سره ډېره مینه ده په دې به ورته یو ډمه یاده کړي یاره زه د هغې نه ډېر متاثر یم شرم نه درځي خپل عزت په دو لګولې کاروبار کوي په دې خپل ځان دومره بې غیرته دی چې په ځان کاروبار کوي په خپل ځان پیسې ګټي او ته د هغه پیسو ګټلو ته خوشحاله نمونه دغه ده نبي علیه السلام یې نمونه ګرځولې که نه زموږ جدید اصطلاح ورته څه وایي آیډیل دی بعضې هلکان اوس د سوشل میډیا دور دی زموږ هلکانو خو نه پیغمبر پېژاندو نه صحابه خو ډمان پېژني او ډمې پېژني خفه نه شي سیاسي لیډر پېژني او د کرکټ والا هم پیژني فلمونو اکټران هم پیژني دا سوشل میډیا والا دا بېدینه نه دا بېدینه پکې یادوم دیندار هم پکې شته دا بېدینه ستا آیډیل څوک دی ستا چا سره ډېره مینه ده په دې به ورته یو ډمه یاده کړي یاره زه د هغې نه ډېر متاثر یم شرم نه درځي یو ډمې نه متاثر یم شرمېږي نه په دې خبره کله به ډم یاد کړي فلانې ډم نه دی ډېر زبردست ایکټر دی دنیا یې ورانه کړه ظالمه هغه خپل عزت په دو لګولې کاروبار کوي په دې خپل ځان دومره بې غیرته دی چې په ځان کاروبار کوي په خپل ځان پیسې ګټي او ته د هغه پیسو ګټلو ته خوشحاله اب هم در پورې خان دي ښه وقفانه موندلي دي موږ څه کوو موږ کاروبار شروع کړی دی راته دغې دی د دې په ځای باندې هغه کاروباري ته ولې نه خوشحالېږي چې دا زما آیډیل دی دا فلانې حاجي صاحب چې محنت کوي په حلال یې ګټلې ده چې ښایسته مزدوري کوي او مسجدونو کې تعاونونه او مدرسو کې تعاونونه او ډېر نیک سړی دی او د علماو سره محبت کوي دا ستا آیډیل په کار نو هغه کاروباري پسې لاړ یا چې هغه په خپل ځان کاروبار کوي لګی دی په خپل عزت کاروبار کوي او د بل عزت ځان ته تاوی جینۍ ځان ته په فلم کې تاوی او په هغې کاروبار کوي نو ته هغه نه متاثره شوې دا زما خبرې به لږې ترخي خو د دې خبرې نه غیر بل حقیقت که د دې خبرې دا چا کومه ما وکړه هغه راته ته بیا ووایه هغه فلسفه بیا ته ما ته ووایه چې کومه فلسفه ده ما ته الله قرآن کې وایي د نبي دپاره د نبی نه درته ما نمونه جوړه کړې ده نبي ستا آیډیل دی او ته زما آیډیل فلانې او فلانې او فلانې او فلانې ده هېڅوک زما آیډیل نه دی سوا زما د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم نه داسې ده که نه ده ستاسو د ټولو آیډیل څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې چا درنه تپوس کوو د چا نه ډېر متاثر یې وایي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډېر متاثر یم چا درنه تپوس کولو چې د چا شخصیت تا ته په دنیا کې اوچت شخصیت ښکاري ورته وایه د چا په باره کې چې الله ماته ویلي چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه د ده نه ماته اوچت شخصیت اړو ښکاري نه چې الله راته وایي ته ګوره دا نمونه د ستا دپاره نو چې نمونه شوه نمونه څه ته وایي مطلب دا دی چې د ده په شان ځان جوړ که که نه نو چې د ده حدیث موجود نه وي نو بیا نمونه شوه بیا خو دا حدیث لاړو یاسې ضایع شو دا آیت لاړو ضایع شو نعوذ بالله الله وایي نبي نمونه ده ګوره ورته د هغه په شان ځان جوړ که نو چې یو سړی وایي د دې نبي حدیث نشته هغه څنګه ځان جوړ کړی و هغه څنګه عبادت کړی و هغه څه ویلي و هغه څه کړي دا خو شته نه نو چې نشته نو څنګه ماته الله قرآن کوي چې دا نمونه ده